اسیم تر خلاص وي مجاهدین تاسو په اشغال کې نه وای تاسو بهر وای اشغال کې فصل کې مونږ ستاسو مقصد او مطلب یو 10,000 اخیسته دی کوي نظامونه د دې ولس د بددعایۍ او د دې ولس د پاڅون په خاطر باندې نړېدلي دي اسلامي امارت په معنوي لحاظ ډېر قوي دی اسلامي نظام دی علما پکې دي حافظان پکې دي فدایان پکې دي ولې کمزوری خدای که نه مونږ د یوه ډرون مخه نشو نیوی خو مخه بیا کله نیسو چې دا نظام سره دا ولس ملاتړی که دا ولس در سره و ته سرې سترګې ګرځه ته اوده شه ته خوب وکړه انشاءالله ستا دشمن به ذلیله او رسوا او شرمنده وي خو که دا ولس ته خفه که دا خو به 15 لکه فوج در سره چې 50 لکه هم در سره شي تا نه مخکې یو نظام تیر شو په هر لحاظ قوي و داسې وسایل او داسې وسایط ورسره و چې په ایشیا کې نشته دی خو وجه څه وه ولس یې خفه کړ ولس ترتنګ شو کله چې ولس ترتنګ شو تم راغلی او دی لاړ وتښتېده هماغه د ولس ازار وواله او لاړ داسې په یوه شپه یوه ورځ کې ختم شو چې چا یې نښه مو نه لیده نو د اسلامي امارت منصوبینو نه مشرانو نه مجاهدینو نه هم دا خواست دی چې د ولس سره ډېره نرمي وکړي همدا ولس دی او همدا به تاسو سره وي 10 کاله یا 15 کاله وروسته دا سپین ږیري مجاهدین شهیدان به یا به وفات شوي دغه نظام کې دا ولس چې کوم دی په دې باندې کار وکړي دا رامخې ته کړی بیا به هم راځي اوس نه په دوی باندې کار وکړئ د ترحم لاس پر راکش کړئ نو خبرې رانه اوږدې شوې بیا هم د صاحب بخنور او د ملګرو نه یې ډېره مننه کړم یقینا چې یو غټ کار یې کړی دی او الله دا وکړه چې په دې باندې اکتفا مو نه کړه همداسې نور مخ ته لاړ شي او دغه اتفاق په عمل کې هم ثابت کړه خلکو ته چې مونږ صرافان ډېر کار کړی شي ځکه اکثره کارونه چې دي اوس خو په پیسو شي په حساب کې او تاسو سره پیسې الحمدلله یو څه ناڅه شته نو پیسې در سره شته دی نظام هم تر شا ولاړ دی ولس در سره شته دی مخکې لاړ شئ زما یوه مشوره دا ده چې که دغه صرافان د ننګرهار او یا د ټول مشرقي یوه غټه اتحادیه جوړه کړه او خپل یو مشترک اکاونټ جوړ کړه او د میاشتې د هر صراف نه 100 افغانۍ هم راغونډې شي نو یو طرف ته په موږ باندې قسم مصیبتونه راځي دغه مصیبت په وخت کې راوتی شي اتحادیې د مارکو اتحادیې د صرافانو د اتحادیې محترم مرستیال حاجي صاحب حافظ الله شینواري ته بلنه ورکوو ورحمت الله وبرکاته د قدر وړ مشرانو هر کله راشئ الله تعالی د تاسو ټول خوشحاله او آباد لري چې زموږ دعوت هم قبول کړه او موږ سره هم په دغه غونډه کې ګډون وکړه ټولو ملګرو او ټولو مشرانو ښایسته او خوندورې خبرې وکړې د اتفاق په رابطه باندې هر څه تر مخه اتفاق او یووالی چې دی په دې کې زموږ او ستاسو پرمختګ او کامیابي ده هغې ته به ټول په ګډه باندې مطلب د پیسو په لاره باندې و د اتفاق باندې و په خبره باندې و ټول تانیک و مبارک کی او خدای دې موږ ته دا توفیق ورکړي چې د ولس ته د قوم ته د خلکو ته مصدر د خدمت وګرځي او دغه غونډه زموږ لپاره د دې نظام لپاره د دې خلکو لپاره د افغانستان د دې زورېدلي دردېدلي ولس لپاره د سعادت او نیکبختۍ او د خوشبختۍ سبب وګرځي خدای هم کامیاب او صلی الله مبارک بیا هم د تاسو ټولو نه یوه دنیا مننه چې زموږ قدر مو کوه الله دې تاسو قدر او عزت وکړي خدای مو ونازوه خوشحاله او سرلوړي اوسئ یوه دنیا مننه د ټولو مشرانو نه کور وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا الأبرار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الله جل جلاله Basta.